تږی اوبه واخله کیسه ختمه. تږی اوبه واخله کیسه ختمه او زړه غواړي زړه واخله کیسه ختمه. ښه نو شاعري دې ډېره خوښه ده نو شاعري دې ډېره خوښه ده زما مازغه واخله کیسه ختمه. خرس په کباړي که دا پیزار زما خرس په کباړي که دا پیزار زما ځان له پیرانجه واخله کیسه ختمه. ګرانو مینوالو یو ځل بیا په پروګرام ادبي ملګرو کې ستاسو ورور ستاسو ملګری صاحب مانیروال یم. یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم په دغه هیله باندې چې روغ جوړ به خوشحاله به او ژوند ته به تازه ژوند به کوئ او نور ملګري به هم ژوند ته پرېږدئ. ملګرو زما د طرف نه او زما د ټیم د طرف نه ډېرې دواګانې او سلامونه قبول کړئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یو ادبي پروګرام دی او موږ کوشش کوو چې یو نوی ملګری یو داسې شاعر ملګری چې ډېرو کمو پروګرامونو له تللی چا لیک کړی او هغه ته خپل لیک هم مات ګوډ ښکارېږي. نو ملګرو بامخیلو ته راغلی یم او زما در څنګ زما یو ډېر خوږ ملګری یو داسې ملګری چې زه ورسره هم په ړومبي ځل باندې میلاو شوم او د هغه چا په ترو باندې چې د دوبۍ نه اسد د مانیری اوسېدونکی دی هغه راته نمبر راکو په ناپېژنګلو کې د میسج په ذریعه او د فیسبوک په ذریعه باندې او بیا یې راته ووایي چې لیک یې کړی دی او چې موږ څنګه رالو علیزیب جان زما در څنګ ناست دی هغه سره رالو نو هغه خو راته ړومبی دا ووایي چې بهی ما داسې غزل نه دی لیکلی ما ته په هر غزل کې غلطۍ ښکارېږي ما خبرې لیکلي دي او موږ خپله هم نه پوهېږو. نو که زموږ نه په شعر کې یا د علیزیب جان په شعر کې یا په غزل کې غلطي نو بخښنه غواړو موږ خپله هم نه پوهېږو. علیزیب هم داسې دی اول هغه سره یو څو خبرې کوو ملګرو او بیا به ترېنه شعرونه الو او خوندونه به ترېنه اخلو. مننه ملګرو ګډوډ بې ترتیبه غونته ناستو ډېره زیاته مزه کوي مسافر ملګري به ترېنه خوندونه اخلي. تماکو دي یو طرف ته او بل طرف ته او غنم هم دي پکې او ونو ډېرې شنې پاڼې نیولي دي باران هم شوی دی او ملګرو به غوښتنه کوله چې پروګرام او حقیقت ته بخښنه غواړم ډېرې ورودې شوي دي چې پروګرام هم نه دی ورکړی دا ټولو مسافرو ته ډالۍ او پروګرامونه په دې وجه باندې هم چې ډېر ملګري به وایي چې ګیره مې هم پرېښودې وه ډېرو ملګرو به وایي چې پرېږده چا به وایي چې نه هغه خو په خپل ځای باندې نو پروګرامونه لږ لیټ شوي بخښنه غواړو. علیزیب جان بامخیلي له ورځو او غزل ترېنه اورو او خوندونه ترېنه اخلو. شعر دی چې ګناه مې دا ده په رښتیا مین شوم ګناه مې دا ده په رښتیا مین شوم سزا مې دا ده چې په تا مین شوم. ډېر ښه ګناه مې دا ده په رښتیا مین شوم سزا مې دا ده چې په تا مین شوم. اوس په ټول عمر په ژړا تېروم اوس په ټول عمر په ژړا تېروم چې زه په لا مین شوم ډېر ښه سزا مې دا ده چې په تا مین شوم. بې مروته جفاکار دي ښکلي امن ته خطره ده دا مه وایه چې لوی شمه
زمری به رانه خیږي یو شاعر یم که فنکار یم او که ناسې یو شی یم شاعر یم فنکار یم که ناسې یو شی یم منمه چې یو شی یم خو یو شی به رانه خیږي ملګرو علیزیب جان له بیا ورځو او بل غزل ترې ناخلو او خوندونه ترې ناخلو عقل فکر لاړو خوب خنداره نه رخصت واغست اوس ووایه چې سود دی او که زیان مې پکې کړی دی ډېر ښه زړه مې پکې بایلو غټ نقصان مې پکې کړی دی د منزل لار اوږده ډېره ګران سفر په دشتو بیابان مې پکې کړی دی ډېر ښه زړه مې پکې بایلو غټ نقصان مې پکې کړی دی امینه کې نور څه دي تش تاوان مې پکې کړی دی ډېر ښه ملګرو د علیزیب جان بمخیلینه تاسو غزلې واورېدې زموږ یو داسې ملګری دی چې په خپل کلي کې به هم ډېرو خلکو ته دا پته نه چې هغه شعر لیکلی دی غزلې لیکلی دی خو زه چې وګورم چې هغه وایي چې زه نه شاعر خواته تللی یم نه مې یو ټولنې سره ناستې پاستې شتې نو دا به موږ د پښتون قوم یا به د علیزیب خوشبختي وګڼو چې داسې لیکي کړی دی زه خو خپله هم نه پوهېږم زه په هر پروګرام کې دا وام او د تسکین صاحب دغه شعر وامه چې ته خبر چې مخکې به د کومو مرحلو وځم دا خو لا د عشق مکتب کې چڼی یم جانانه موږ خو لا چڼې هم نه یو موږ خو لا ځان له خپل کتاب او خپله بسته هم نه راغستې خو بیا هم چې د ده شعرونه مې واورېدل نو ډېر خوشحاله شوم چې داسې بې استاده او بل ملګری هم وایي چې زموږ نه مکتب شته او نه استاد شته خو سړی شي زموږ سره چې هسې ناسته پاسته سړی وکړي به دا د پښتون زه دا خبره بار کوم چې پښتانه دا ډاکټران هم دي او دا انجینران هم دي او دا شاعران هم دي دا پیدایشي زموږ په دې خټه کې لړلې ده خبرې ډېرې نه کوم بیا ملګري خفه کېږي او علیزیب جان له ورځو چې بل غزل ترې نه واورو علیزیب جان د خپلې خوښې یو غزل مینوالو ته ډالۍ کړه چې خوندونه ترې نه ډېره مننه شعر غزل دی چې زه هغه پېژنم خو ما به هغه څه پېژني زه هغه پېژنم خو ما به هغه څه پېژني صاحب صاحب ارشاد زه محبت کړم خو جانان مې مینه نه پېژني ډېر ښه زه لیونی محبت کې هغه څه خبر دی زه لیونی محبت کې هغه څه خبر دی ګنې د یار د چمخما لوی او واړه پېژني ډېر ښه زه محبت کړم خو جانان مې مینه نه پېژني په میخانو کې هغه څه کړي اخر څه به ګوري په میخانو کې هغه څه کړي اخر څه به ګوري د وصال تږې شراب څه کوي اوبه پېژني ډېر ښه زه محبت کړم خو جانان مې مینه نه پېژني ما د نفرت ته ټکي ټول عمر نفرت کړی دی ما د نفرت ته ټکي ټول عمر نفرت کړی دی خو ته چې خلاص ته را سره نو څوک مې نه پېژني ډېر ښه زه محبت کړم خو جانان مې مینه نه پېژني صاحب صاحب مختاره چې ارشاد علیزیب جانه نه امید نشي یقین پې لره علیزیب جانه نه امید نشي یقین پې لره که چا ونه پېژندې خیر هغه دې ښه پېژني ډېر ښه زه محبت کړم خو جانان مې مینه نه پېژني زه هغه پېژنم خو ما به هغه څه پېژني ډیره زیاته مننه علیزیب جان صاحب چې تاسو مونږ له ټیم راکړو مونږ سره کېناستې دي بیا هم پروګرام ریکارډ کولو ته غاړه کېښودې ځکه چې هغه وي چې زه خبرې هم نشم کولی خو دا به همت کې راځې به پروګرام ته به راځې ټولنې ته به راځې ټیک ته چې به بامخیلو کې به ملګري یي خو ټولنه بني تاسو صوابۍ ته هم راتلی شئ مانیری ته هم راتلی شئ هېواد یو ډېر غټ تنظیم دی هلته هم تلی شئ موږ ټول چې یو دا ستري یو خو دا دی چې څوک پالیش شي او څوک پالیش نشي انشاءالله زموږ نه چې څومره هم کېږي د ملګرو نه هم څومره کېږي هغه به در سره مونږ کوو ملګرو اجازت به در نه اخلم او د بغداده دانش صاحب دغه یو دوه شعرونه به درته وام او بیا به راله اجازت راکوئ چې په غمو کې یو غمې ویسته روک شو په غمو کې یو غمې ویسته روک شو په دې ښار کې یو سړی و
ایسته روک شو او جی هغلته د خاورو لاندې پروت دی او جی هغلته د خاورو لاندې پروت دی ستا په سترګو کې ازغی و ایسته روک شو ملګرو که ساګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودي نو ډېر ژر به وي چې په یو بل پروګرام کې به همدغه شان یو روک ملګري سره بیا مخاطب کیږو تر هغه دمه پورې تر هغه ساعته پورې خپل قربت صاحب مانیروال له ورکړي اجازت چرته چوم یې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان